مشهور ده په واقعه د بئر معونه دي ته ویل کېږي بئر معونه واقعه وجه دا دی چې دغه ځای کې دا حادثه شوې وه نو نسبت یې هغه ځای ته کېږي لکه څنګه چې درجې دا واقعه ده د بئر معونه دا واقعه دا هم په دغه میاشت کې راپېښه شوې وه سفر یې په دې میاشت کې او هغه واقعه مختصر داسې ده چې په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې یو کس راغی ابو براء عامر ابن مالک راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې او د ده لقب مشهور ملاعب الاسنه د نیزو سره لوبې کوونکی ډېر تکړه و په دغه نیزو ویشتو کې نو دا د عامر ابن مالک یو لقب و دی راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پسې مدینې ته نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دله دعوت ته اسلام ورکو چې اسلام قبول که نو سیرت کې راځي چې د اسلام قبول نکو او نه ته انکار وکړو یعنی نه اسلام منو او نه ته انکار وکړو خو دا خبره وکړه چې یا رسول الله لو بعثت اصحابك الى اهل نجد يدعونهم الى دينك یا رسول الله که ته په دې خپلو ملګرو کې بعض ملګري د نجد علاقې والا خلکو ته ولیږي نو دې دین طرف ته به دعوت ورکوي لرجوت ان یجیبوهم زما د امید دی چې دا خلک به خبره ومني وی زما د امید دی چې دا خلک به خبره ومني دیزی کې اولنی فایده هغه دا چې اسلام په چا باندې زور زبردستی نه راولي چې ته به په اسلام کې دننوځې لا اکراه فی الدین په دین کې زور زبردستی د چا سره نشته او دلیل په هغې باندې دا دی موږ د هرې واقعې نه فایده راوباسو دلته فایده دا شوه چې عامر بن مالک ته رسول سلم د اسلام دعوت ورکو خو هغه قبول کو قبول یې نه کو بیا په هغه هم زور زبردستی نه راوستې نو هغه یې پرېښودو او دې کې رد دی په خلکو باندې چې کوم خلک سهار او ماښام د اسلام د بدنامولو په کوشش کې لګیا دي که هغه جاهل مسلمانان دي او که هغه د اسلام دشمنان دي کافران او دا خبره کوي چې اسلام صرف د تورې نوم دی او د زور زبردستۍ نوم دی او دوی د خلکو سره زور زبردستی کړې ده او دا د دهشتګردۍ دین دی نو په دې کې رد دی په هغو باندې چې کوم ځای کې دا هغه زور زبردستی چې تاسو یې نسبت اسلام ته کوئ دې ځای کې رسول سلم ورته دعوت ورکړو قبول نه کړو خبره ختمه شو نو اسلام صرف د تورې په زور نه دی نشر شوی او دې کې ښه رد دی په دغه خلکو باندې او دویمه اسلام الحمدلله ښه د امن و امان دین دی او په دې باندې یو څو ښه دلایل په دې واقعه کې نور را روان دي چې اسلام دین د سلامتیا دی اسلام دین د امن او امان دی او نظر وچورلوئ په دې ټوله دنیا کې چې څومره امن پرست خلک او هغه خلک چې د هغوی د لاسه خپلو چاته نقصان نه میلویږي هغه مسلمانان دي د دوی په ملکونو کې که کافر اوسیږي که هغه هر مذهب سره تعلق ساتي دوی ته څه نقصان نه رسوي خو دغه کافران هغه مسلمانانو ته نقصان رسوي چې د هغوی سره اوسیږي او دعوه به یې دا کوي چې مسلمانانو کې دا کمی ده او دا کمی ده نه الحمدلله زمونږ دین هغه د سلامتیا دین دی او هغه د امن او امان دین دی بحمد الله نو په دې کې رد شو په خلکو باندې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره وکړه چې د نجد علاقې ته که ته خپل څوک ملګري ولیږې نو زما دا امید دی چې هغوی به د دعوت قبول کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته یې ډېره ښه خبره دې وکړه خو انی اخاف علیهم اهل نجد زه یېرېږم په خپلو ملګرو باندې د دې نجد والو نه
نو په دې ځای کې بله فایده بعض فوایدو په دې منځ کې ذکر کو بعض چې کم پاتې شو بیا د واقع په اخره کې دې ځای کې دویمه فایده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د خلکو طبیعتونه معلوم او دومره ماهر انسان ته دلیل دلته دی په هغې باندې دلیل دا شو چې کله عامر ابن مالک ورته وایي چې نجد علاقې ته ولې او ته نجد علما ته معلوم دي نو داسې نه چې زموږ دې ملګرو ته نقصان ورسوي په دې باندې یو بل مثال موږ هغه هم پیش کولی شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله خپل ملګري لیږل حبشې ته نو ورته وایي ان فیها ملکا لا یظلم احد عنده هلته یو باچا دی چې د هغه باچا په باچایي کې د چا سره ظلم نه کیږي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حال احوال ټول معلوم او دغه شان په کار د مشر له که هغه د حکومتي سطح باندې مشر د ټول ملک او که هغه د یو علاقې مشر که هغه د هر قسم مشرتیا د هغه سره چې هغه ته د دې کشرانو او د خپلو خلکو طبیعت هغه ورته معلومي نو د هغې په اندازه به د هغوی سره معامله کوي د ټول خلک یو شان نه دي او نه د ټولو خلکو طبیعتونه هغه یو شان دي نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم عامر ابن مالک ته وایي چې خبره دې برابر وکړه خو زه پې یېرېږم دغه نجد والا چېرته دې کسانو سره ظلم ونه کړي نو په دغه ټیم کې ورته د عامر ابن مالک وایي ابو برا وی انا جار لهم زه به دوی له امان ورکم دوی به زما په حفاظت کې کوم کسان چې ته لیږې هغه به زما په حفاظت کې ځي او څوک ورته نقصان نشي رسولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویي اویا کسان یې د ده سره ولیږل اویا صحابه کرام او په هغو باندې یو صحابي مشر کو المنذر ابن عمر چې دی د بنو ساعده خاندان نه او دی مشهور په دې باندې وی مرګ له غاړه ورکوونکی یعنی دا هغه انسانو چې په شهادت پسې به ګرځېدو هر وخت المنذر ابن عمر رضی الله عنه دا اویا کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي دا ټول قاریان او علماو او په مسلمانانو کې غوره مسلمانانو مشرانو د مسلمانانو چې کله ویلی شي چې اویا قاریان نو ذهن کې دا صرف مه راولئ چې دا به داسې قاریانو لکه څنګه چې زموږ د زمانې دا دي زموږ په دې زمانه کې په قاریانو کې فساد ډېر زیات دی او دا حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې داسې وخت به په تاسو باندې راشي او قیامت ته نږدې ستاسو علما به کم شي او قرا به ستاسو ډېر شي او په یو حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې مقررین به ډېر شي تقریرونه او خطبو والا به ډېر شي علما به کم شي فرق دی په عالم او په مقرر کې دا فرق دی پښتنو ته نه دی معلوم نه که چېرته څوک بیان وکړي یاره ډېر لوی عالم و دې تر سره ګوري نه چې د عالم او په مقرر کې فرق یو که نه کله داسې هم کېږي چې یو سړي سره علم نه خو بیانولو کې تکړی خبره ډېره واضحه کوي نو دوی په ده باندې هم نوم د څه کېږي د عالم پې کېږي نن مې تقریر اورېدو د بجلیګر مولانا صاحب د نوسي کېدای شي تاسو هم اورېدلی په هغې کې هغه دا خبره کوي چې زما نیکه چې کله وفات کېدو نو خلکو خوبونه ډېر لیدلي دغه صوفیان دي که نه هغه ټول خوبونو وبونو باندې کار روان دی وایي په دغه ورځو کې بزرګانو ډېر خوبونه لیدلي نو اکثر چې کوم خوبونه لیدلی شوي په هغې کې دا و چې په جنازه کې د انسانانو نه ملایک ډېر د بجلیګر مولوي صاحب په جنازه کې انسانان دومره نه و څومره چې پکې څه ملایکو یو خوب دا او دا خوب به ډېرو کسانو لیدلی د دین ناشنا خوب چې کوم بیانوم هغه دا خو زموږ په ملکونو کې دا خوب د تصوف والا داسې ډېر بیانوي موږ یې ورسره لږ عادت کړي وو ملایک رالو ملایک رالو ملایک رالو دا دوی بیانوي و دا پکې نوی ماډل خوب راوتی وی بعضو خو پکې دا ووی بعضو مولیانو بزرګانو وی دا خوب لیدلی
چې کله الله ملائک راولېږل د بجلیګر مولوي صاحب نه د ساه اخیستو دپاره نو د هغو سره یې آدم علیه السلام هم رالېږلی آدم علیه السلام راغلی دا په طور د اکرام او د عزت چې یعنی صرف په د ملک الموت نه ځي د ساه اخیستو دپاره بلکې دې سره به څوک ځي آدم علیه السلام به هم ځي معمولي سړي نه غصه نه اخلي اوس دا مولا دی او مولوي صاحب دی او دی په منبر ناست او دته هم خلک عالم وایي فرق پکار دی که نه موږ خبرو وکړو دا خلک زموږ پرې مرۍ پورې سي وخلي او د خوله باندې رالاس کي تا بیا ووایي نو ویم به نه اوس دا ما چې کومه ووایي څه غلطه مې ووایي پکار خو دا دی چې هغه څه خلک ووایي چې تا غلطه ووایي نو الټه ما غلی کوي تا غلطه ووایي مولوي صاحب پسې دې خبره وکړه ته دا ولې نه وایې مولوي صاحب ته چې د دین اسلام نقشه دې ورانه کړه ظالمه نه ته څه خبرې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی آدم علیه السلام راغلی او د بجلیګر مولوي صاحب د ساه اخیستو دپاره آدم علیه السلام راغلی سم خیال دی بیا خو هغه غوره شو والعیاذ بالله دروغ نه خلکو ته یې که نه وي سپین دروغ یې ووایي د هغې دروغ دي خبره مې څه پورې راواغسته چې اویا قاریان مطلب چې قاریان وي د نن سبا د پیشه د نن سبا په قاریانو کې فساد څه دی ډېر دی عمل کم دی علما پکې لږ دي اوس د مصر د قاریانو ته وګوره دا د مرۍ دا رګونه به راپړسولي لکه څنګه چې امام ابن القیم رحمه الله په یو کتاب کې تذکره کوي ګوره په هغه وخت کې هغه دا بدعت بیان کړی او مخ به یې داسې سور کړی او ته به وایي چې دغه دی الټۍ کوي نو دغه شان لګي او دا سترګې به سمې سرې شوي او دا مخ به یې سور شوی او د مرۍ د رګونه به راپړسېدلي او سپیکر سره به کله داسې کي او کله به داسې کي چې د اواز بدلیږي را بدلیږي او کله به ورسره لاس داسې ږدي او کله به دوه ږدي او بیا چې هغه په اوږد ساه کې سبق ووایي لاندې خلک الله 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 او دا چغې وایي ټول دغه قاریانو ته وګوره نه ږیره شته نه بري شته او خیر خیریت دی نه په شریعت باندې عمل شتي نه عقیده پېژني خو دومره ده چې قرآن ویلو کې سم تکړه دي دې کې څه شک نشته چې دومره مهارت ول الله ورکړی په یو ساه کې یو پوره مخ ووایي یو صورت ووایي دا مهارت دی او دومره پوخ ورته قرآن یادي بیا ورته قراءات یادي دا مهارت دی خو عمل نشته دا بدګماني نه ده ظاهري موږ حالاتو ته ګورو که یو سړی وي چې په زړه کې به دیني ته په ظاهري حالاتو باندې څنګه فیصلې کې جواب دا دی چې زړه کې دننه صحیح هغه په بدن باندې هغه ښکاري او د نن سبا د قاریان اکثر هغه د پیسو دپاره قرآن وایي او هغوی په دې قرآن باندې تجارت کوي او دا هم حدیث کې راغلی دي چې داسې وخت به راشي چې خلک به په قرآن باندې خېټې ساتي د دغې دپاره به قرآن ویلی دا قاریان چې د مصر د دې دا کم مشهور دوی چې به د محفلونو کې ناستي دا قرآن وایي تاسو به لیدلي نه سبا هر سړي سره انټرنیټ دی دا محفلونه اکثر د لاسنیوي او د تعزیت نو دوی راولي چې څومره مشهوري دومره د هغه پیسې ډېري نو دی هلته یو ګنټه نیمه ګنټه تلاوت وکړي او هغه پیسې ورکړي او بیا ځي نو نن سبا قاریان اکثر په قرآن باندې څه کوي پیسې ګټي خېټې پې ساتي دا هغه قاریان نه دي ګورې چې تاسو دا وایي چې پیغمبر اویا قاریان ولېږل نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اویا علما ولېږل اویا علما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېږل او په دې کې دا فایده ما په تیر شوي درس کې بیان کړی چې پیغمبر خلک لېږلي دي د تبلیغ او د دعوت لپاره خو هر څوک یې لېږلي دي نه پوهه خلک یې لېږلي اوس ګوره
په دې ټولو صحابه کرامو کې دا اویا قاریان یې غوره کړو وجه دا چې دوی سره علم څه دی ډېر دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېږل او بیا تاسو ته به زه اوس بیان کوم په دې واقعه کې چې څنګه پیغمبر اوچت انسانان لېږلي دي څومره پوهه خلک وه نو دا صرف قاریان نه بلکې دوی ته قرآن هم یادو او دوی ته د هغې تفسیر یادو دوی به عمل کوو په قرآن باندې او ځکه بس سیرتونو کې راځي وکانو یعرفون بالقراء مشهور په دې باندې چې دا قاریان دي یقرؤون القرآن ویتدارسونه قرآن به یې لوستو او هغه به یو بل ته خو سحر ماښام دا د هغوی کارو نو د غټ علماو نو دعوت علماو او د پوهه خلکو کار دی نه چې جاهلان راځي او هغه به تبلیغ کوي هغه به دعوت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا اویا کسان ولېږل نو دوی به داسې چل کوو چې د ورځې به مخې لکه په لاره څه لرګی څه شی به راغی نو هغه به یې هم راغستو د ځان سره نو دوی به دا کار کوو چې د ورځې به یې لرګي څه مخې ته لرګی راغی هغه به هم راغستو را جمع کول به دا به بیا خرڅول او په دې باندې به د صوفه والا دپاره خوراک اخستو صوفه والا څوک دي د رسول سلم په جومات کې د دین طالبان و غریبانان د ورځې به قرآن وي یو بل سره به د قرآن د علم په باره کې خبرې کولې ویصلون باللیل او د شپې به تهجد کول دا د هغوی طریقه وه او دا طریقه د هغوی په دې لار وه تر دې چې دغه علاقې ته ورسېدو چې هغې ته بئر معونه وایي او دا یو ځمکه ده د بنو عامر خاندان د ځمکې او د بنو سلیم یو کاړجنه ځمکه وه د دې په منځ کې دا وه یو طرف ته د بنو عامر خاندان ځمکه وه بل طرف ته د بنو سلیم خاندان ځمکه وه کاړجنه ځمکه لکه څنګه چې د مدینې د ځمکې او دوی په دې منځ کې دا ځای و چې هغې ته بئر معونه وایي دوی هلته ډېره شول او هلته کېناستو نو دوی سره یو ملګری و حرام ابن ملحان حرام ابن ملحان دا د ام سلیم رضی الله عنها رورو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دل یو خط ورکړو چې دا به عامر ابن طفیل له ورکې عامر ابن طفیل غټ دشمن د اسلام او د الله دا خط راواغستو عامر ابن طفیل له ویوړو عامر ابن طفیل دا خط ته سره ونه کتو او یو کس ته اشاره وکړه نو هغه غش یې راواغستو او د شان یې ګزار وکړو په حرام ابن ملحان رضی الله عنه باندې نو کله چې په هغه کې دا غش یا د نیزه پکې ننوته او هغه دا وینه ولیده نو حرام ابن ملحان رضی الله عنه وی الله اکبر تکبیر د الله یې ووی او بیا وی فزت ورب الکعبه ومې ګټله د کعبې د رب قسم مې دی وی د کعبې په رب مې د قسم ما وګټله و تاسو ته ما په اوله کې ووی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوهه خلک علما لېږلي دي و دې ځای کې وګوره چې کله په ده باندې ګزار وشو نو څه ووي فزتو ورب الکعبه دا خبره هغه څوک کولی شي چې هغه عالم وي هغه ته پته دی چې دا شهادت چې دی دا یو اوچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی یې چاله ورکړي او په قرآن کې هم دغه قاریانو دا آیت یاد کړی و لوستو به ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم الله غستی د مؤمنانو نه مالونه د هغوی او ساګانې د هغوی بأن لهم الجنه الله به له دې و بدله کې جنت ورکوي اولنی غدر او خیانت چې وشو هغه د حرام ابن ملحان رضی الله عنه سره او هغه په دې طریقه باندې چې عامر ابن طفیل یو کس
گزارو کو په هغه باندې د شان او د دې د لاسه د هغه نه وینې روانې شوې او دا د هغه د شهادت یو ذریعه شوه. نو په هغه ټیم کې حرام رضی الله عنه دا خبره وکړه فزت ورب الکعبه. بیا چې کله عامر بن طفیل خبر شو چې د سر خو یا ملګري دوی راغلي ټول، نو بنو عامر خاندان ته آواز وکړو چې راپاسې راځئ د دې باقي کسانو سره به جنګ وکړو. هغوی موږ جنګ نشو کولی. څه وجه د تاسو جنګ نه کوئ؟ وی جنګ موږ په دې نه کوو چې ابو برا عامر بن مالک دوی له امان ورکړی دی او دوی د هغه په حفاظت کې راغلي دي. نو موږ څنګه د دې خلکو سره جنګ وکړو چې هغه یې ذمهواري اخیستې ده؟ موږ جنګ نه کوو. بنو عامر خاندان څه شو؟ شاته شو. نو دی ورغی په بنو سلیم خاندان پسې او ما تاسو ته ووایي چې دغه علاقم د دوی د ځمکو په منځ کې وه، یو طرف ته بنو عامر دی بل طرف ته بنو سلیم دی. نو دی په بنو سلیم خاندان پسې ورغی. نو په هغې کې یو څو قبیلو او یو څو کورنو دا خبره ومنله چې هغه عصیه او رعل او ذکوان دا بیا په دغه کې دننه شاخونه هغوی دا خبره ومنله او کسان یې راولېږل چې کله دوی راووتو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو نه چپ چاپېره تاو شو. سیرت کې راځي چې فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم. د ټولو په یو ځای باندې حمله وکړه او د اولني نه واله د اخرني پورې ټولې په یو ځای کې شهیدان کړو، ځکه چې هغوی د جنګ په اراده نه و راغلي او د هغوی سره اسلحې داسې نه وي او خو دې دپاره راغلي وو چې موږ به خلکو ته دین ښایو. خو غدر او خیانت او د عامر ابن طفیل هغه خباست چې دا ملګري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دوی باندې اچانک حمله وکړه او دا ټول شهیدان شو سوای د یو څو کسانو نه. یو په هغوی کې و کعب بن زید بن النجار رضی الله عنه. دی په دې مړو کې پروت و، په دې شهیدانو په دې منځ کې، خو مړ شوی نه و. د هغې نه بعد دی پاڅېدلی و په څه طریقه واپس مدینې ته راغلی او د خندق په غزا کې بیا شهید شوی و. دا د صحابه کرامو ژوند دی، که په یو ځای کې بچ پاتې شي نو په بل ځای کې څه شي؟ شهید شي. دا د هغوی ژوند و، ځکه چې هغوی بیه په دې باندې کړې وه د الله سره او بیه په دې باندې کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. دوه کسان عمرو ابن امیه الضمري رضی الله عنه او دویم المنذر ابن عقبه رضی الله عنه. دا دواړه بل ځای کې وو او دوی د مؤمنانو هغه وخان سرول. وخان یې د دغه کسانو بولي د سرولو لپاره، نو دوی ته بهر وو. اوس دوه کسان ته څه دي؟ بهر دي او یو دغه بل دی چې بد شو. هغه واپس مدینې ته رسېدلی، خو د دوه واقعه دا ده چې کله د دواړو ولیدو چې په یو ځای کې د مارغان ډېر راجمع کېږي او رش جوړ شوی د مارغانو، نو دوی هغه ځای ته ځان راورسو. چې څنګه یې راورسو نو منذر ډایرکټ د مشرکانو په منځ کې ورننوتو او هغه هم د خپلو ملګرو سره شهید کړی شو. باقي عمرو بن امیه الضمري رضی الله عنه دی قیدي کړی شو. نو چې کله یې راوستو د عامر مخې ته، عامر بن طفیل مخې ته، دغه مخې ته یې راوستو، ورته یې ووایي چې دا یو پکې مخ قیدي کړی چې هغه عمرو بن امیه الضمري دی. نو هغه ته یې تپوس وکړو ته د کوم خاندان نه یې؟ نو هغه ورته زه د مدر خاندان نه یم، مدر قبیلې نه یم. نو بیا د ازادي کو وایي ځکه چې زما مور په یو وخت کې قسم خوړلی و چې زه به د دې قبیلې د دې خاندان یو غلام ازادوم. نو دی ازاد کو د دې لپاره چې د مور هغه قسم یې څه شي؟ هغه په ځای شي او هغه پوره شي. نو دوه کسان ته بچ شو، یو عمرو بن امیه الضمري او دویم کعب بن زید بن النجار. د دواړه کسان ته بچ شوي دي. کله چې عمرو بن امیه الضمري واپس را روانو مدینې ته او دغه خبرې د ځان سره راوړو چې هغه د غم نه ډک خبرو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه راوړو.
او پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه کې خوشاله و په دې خبره چې ما ملګري لېږلي دي علما مې لېږلي دي هغوی به دعوت کوي هغوی به خلکو ته دین ښیي او هغوی به ماله ښه خبر راوړي چې خلکو اسلام قبول کړی دی یا د اسلام طرف ته د خلکو رغبت پیدا شوی دی نو عمر رضی الله عنه د ځان سره د غم دا خبر راوچت کړی و را روانو هغه خبر لکه د تندر په شان په سړي باندې لګي چې اویا علما د مسلمانانو د په یو ځای باندې شهیدان شوي دي یو خو نقصان د احد په غزا کې دی هلته م اویا شهیدان دي او یو دلته اویا شهیدان دي خو هغه مصیبت دومره نه دی څومره چې دا دی وجه دا ده چې هغه خو واضح و چې فریقین مخې له ورغلي دي او مقابله یې کړې ده خو دا ډېر د غم خبر دی وجه دا ده چې دوی سره غدر او خیانت شوی دی او یا کسان په یو ځای باندې تله په یو ځای باندې کمېده د ملګرو نه د یو غټ مصیبت او غم دی عمرو بن امیه را روانو په لاره باندې یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته قرقره وایي قرقره هلته را ورسېدو نو ستړی شوی دی ونې په سوري کې کېناستو دمه یې وکړه هلته نو دوه کسان راغلو چې هغه د بنو کلاب خاندان نه و او دغه دواړو هم د دې ونې په خوا کې دمه وکړه نو چې کله دواړه اوده شو نو عمر رضی الله عنه خپله توره راواغسته او دغه دواړه یې ووجل عمر رضی الله عنه توره راواغسته او هغه دواړه یې ووجل د دې دپاره چې هغه غم او جذبه د انتقام هغه څه نه څه کمه شي ځکه چې تقریبا یا اته شپېته کسان وبېللی شو مسلمانانو د جماعت نه کم شو عام خلک نه دي نو د هغې دپاره به د مؤمن په زړه کې یو جذبه د انتقام د اخیستو نو دلته د انتقام هغه جذبه څه نه څه سړه کړه په دې باندې چې دا دوه کسان یې مړه کړو چې کم د ده سره د ونې په دې سوري کې دمې دپاره راکوشي وو چې کله هغه اوده شو د دواړه ده ووجل واپس دی راغی په رسول صلی الله علیه وسلم پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده مخې ته ووتو ورسره میلاو شو ها عمر ته خو یوازې را روانې ملګري چې شو په هغه ټیم کې د خبر پیغمبر صلی الله علیه وسلم له ورکو هغه د غمونو ډک خبر چې یا رسول الله هغه ټول شهیدان شوي دي ټول په یو ځای باندې تللي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ژوند څه ناشنا ژوند او د دې غمونو په منځ کې او د دې سوچونو او د فکرونو او د قربانیانو په منځ کې دغه انسان ژوند تیر کړی څه نه څه خبر به هغه ته وخت په وخت راتلو د دې ملګرو په باره کې د مسلمانانو په باره کې دا خبر په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې ولګېدو یا رسول الله خو ټول شهیدان شوي دي او زه په دې طریقه باندې رازاد شوی یم راغلی یم بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبره وکړه چې یا رسول الله دوه کسان مې وژلي دي په لاره کې بنو کلاب خاندان هغه مې وژلي دي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي دا خو یې ډېر زیاتی کړی دی ظلم دې کړی د دغه کسانو سره خو زموږ عهد و چې دوی سره به جنګ نه کوو تا څنګه دوه کسان وژلي دي لقد قتلت قتیلین تا داسې دوه کسان وژلي چې زه به اوس د دوی دیت هم ورکوم دا دین دی د اسلام ویې رسوي دا پیغام خلکو ته چې دا زموږ هغه پیغمبر دی زموږ تربیت یې داسې کړی دی که یو طرف ته اته شپېته کسان او اته شپېته ملګري وژلی کېږي خو د هغې په بدله کې هغه د بل چا سره ظلم او زیاتی نه کوي هغه بیا هم په خپل انصاف باندې ولاړ دی هغه بیا هم هغه خپل درانه اخلاق استعمالوي دېس کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلی شو ده ته چې ښه کار دې کړی کافران خو وو که نه موږ خپل بدل خو څه نه څه اخیستی دی که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نه زیاتی دې کړی د عمرو نه دغه دوه کسان دې سله وجل دا خو به زه د دوی دیت هم ورکوم بیا مسلمانانو ته امر وکړو
چې دیت را جمع کوي د دوی او کومو یهودو چې معاهده کړې وه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره هغه په مدینه کې اوسېدو که تاسو یاد هغه معاهدې په شروطو کې یو شرط دا و که چېرته د دیت مسله راشي نو ټول به په شریکه ورکوو او د دې دلاسه بیا د یهود بنو نضیر سره جنگ راغلی دی چې هغه هم د دې نه باندې تذکیره ده نو دیت ته مسله یاد ساتئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې واقعې دلاسه په سخت غم کې شو او نږدې ورځو کې یعنې یو واقع د وحود هغه راله بیا د هغې نه بعد واقعه د رجیه راله او په هغې کې 10 ملګري شهیدان کړی شو داسې قیمتي ملګري لکه خبیب رضی الله عنه او زید بن الدثن رضی الله عنه او بیا په دې واقعه کې 8 ملګري د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه 8 او لس څو شو اتاویا او اویا څو شو یوسل 8 ملګري یوسل 8 ملګري دا په لږو ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخې نه تللي دي او د هغه ملګري چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی سره ناس پاسو د دوی سره ژوند یو ځای تېر کړی و هغوی قربانیانې ورکولې د پیغمبر دپاره څومره به د هغه په زړه باندې سخته تېره شي چې کله هغه دا خبر واورېد بل دا چې کله ملګري د جنګ دپاره وځي نو دا څوک چې رخصت کوي نو هغه هم په زړه کې دا خبره ساتي چې یاره کیدای شي دوی واپس رانشي خو دې ځای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ملګري په دې رخصت کړي چې زه به واپس دوی نه م بیا دوی به راځي زما خواله واپس او د هغوی سره دومره غټ غدر او خیانت وشو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا تقریبا 1 میاشتې پورې خیرې به کولې دغه قومونو ته په صحیح بخاري کې دا حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه چې دعا النبي صلی الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحابه ببئر معونة 30 صباحا يدعو في صلاة الفجر على رعل وذكوان ولحيان وعصية پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډیر شورزي د سحر په مانځه کې به قنوت نازله کوله او خیرې به کولې دې قومونو ته او دې قبیلو ته چې الله دې دوی تباه کړي او الله دې دوی هغه د څه چې حقدار دی الله یې ورته هغه ورسوي او دا به وي عصیه عصت الله ورسوله عصیه خاندان به یاد کو وي دوی خو نافرماني کړې د الله او د الله د رسول په هغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې آیتونه نازل شوي فأنزل الله على نبيه قرآنا قرأناه حتى نسخ بعد ويدي قرآن كي سايتون الله نزل كله خو بیا منسوخ شوي تلاوت منسوخ شوي دي او حكم منسوخ شوي او دا نسخ دا مثلا موږ د تفسیر په درسونو کې ذکر کړی دی چې بعض آیتونه هغه دي چې حکم منسوخ شوی دی او آیت څه دی آیت باقی د تلاوت کی لکه دغه مسله د بعضو علماء رای مطابق چې منسوخ ده لکه خاونې مړ شي نو دا ښځه به د څو وخته پورې عدت تېروي اول 1 کال نو اوس د 1 کال دا مسله څه ده دا منسوخ شوی ده خو هغه آیت په قرآن کې هغه شتي بعض آیتونه داسې منسوخ شوي دي چې حکم او تلاوت دواړه منسوخ شوي دي هغه کې دا آیتونه وو الله دا آیت نازل کړی په هغې کې دا بلغوا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه چې زموږ قوم ته دا خبر ورسوي چې موږ د خپل رب سره ملاقات کړی دی فرضي عنا هغه زموږ نه راضي دی ورضينا عن موږ د خپل رب نه راضي شي دا آیتونه الله نازل کړي وحی الله کړی وه وایي ستاسو هغه ملګري ما سره ملاو شوي دي او زه ترې راضي یم او زما نه راضي دي فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قنوته د دې آیتونو نه بعد چې نازل شي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه قنوت هغه یې پرېښود
په دې واقعه کې زموږ دپاره ډېر درسونه او عبرتونه. یو خو موږ ذکر کو چې اسلام په چا باندې زور زبردستي نه کوي. دوی موږ دا ذکر کړه چې مشر له پکار ده چې د کشرانو احوال ورته معلومه وي، خلک پیژني. درې موږ دا ذکر کړه چې کوم ځای ته څوک د دعوت دپاره لېږي نو چې هغه صحیح هغه پوهه وي، لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېږل. نو بیا څلورمه فایده ده چې د ملکونو په منځ کې چې کومې معاهدې وشي او کوم لوزونه وشي، په کار دی چې د هغې خیال وساتلی شي کله چې د شریعت خلاف نه وي. ودیځې کې د الله دشمن عامر بن الطفیل دغه هر څه کې غدر او خیانت یې وکړو او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ملګري ټول چې دی هغه شهیدان کړو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غدر په مقابله کې غدر نه دی کړی او هغه داسې چې عمر ته څه ووایي دا دوه کسان چې تا وجلي دي ښه کار دې کړی که غلط دې کړی؟ غلط کار دې کړی. زه به د هغوی دیت ورکوم. دا زموږ دین دی، دا زموږ اسلام دی چې په دې کې چې کوم عهد او لوز وشي د هغې حفاظت دی او دا به زده کیم د مؤمنانو نه او مسلمانانو نه. که چېرته د بعضو مسلمانانو نه داسې کارونه کېږي چې دا د شریعت خلاف وي نو دا د شریعت نقصان نه دی، دا نقصان د دغه خلکو خپل دی چې دوی شریعت نه پیژني، دوی اسلام نه پیژني. پنځمه فایده په دې واقعه کې هغه دا ده چې شهادت د الله په لار کې دا اصل ګټه ده او دا موږ د هغه ځای نه واخیسته چې کله حرام ابن ملحان رضی الله عنه شهید کېدو نو په هغه وخت کې هغه څه ووایي فزتو ورب الکعبه، ما وګټله د کعبې په رب مې د قسم. همدا اصل ګټه ده چې انسان ته شهادت میلاو شي د الله په لار کې. حرام ابن ملحان سیرت کې راځي چا چې دی وجود هغه نوم جبار، هغه جبار چې کله ده ګزار وکړو په ده باندې ده ووایي فزتو ورب الکعبه نو هغه وخندل ما فاز او ولست قد قتلته. ده داسې شي ده وګټله چې ده ما وګټله هغه ما مړ کو ختم کو. نو ملګرو ورته ووایي دغه شهادت دی مسلمانان خو په دې پسې ګرځي دی دغه یادوي چې ما وګټله. نو بیا تاریخ کې راځي چې دا جبار بیا مدینې ته لاړ او میلاو شو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره چې کله جذبه ولیده د حرام ده چېرته مؤمنان خو ناشنا خلک دي ته یې مړ کوه دی وایي ما وګټله. نه د پیغمبر سره میلاو شو د هغه د دعوت نه متاثره شو د اخلاقو نه په اسلام کې ننوت. کوم کس چې حرام رضی الله عنه شهید کړی دی هغه له الله توفیق ورکړی و اسلام کې د ننوتو. شپږمه فایده په دې واقعه کې هغه دا ده چې کافران ګوره ودنې دي، د دین دشمنان هغه ودنې دي. هر ټیم کوشش کوي چې په څه طریقه باندې به مؤمنانو ته او مسلمانانو ته نقصان رسو. هر ټیم خو دا موږ مؤمنان او مسلمانانو دا طریقه ده چې موږ بس په کرکټ کې او په لوبو کې او نن سبا د کرکټ میچونه چلیږي مسلمانان په هغې کې مصروفه دي. مسلمانانو غم دې سره دی چې کم ټیم به ګټي کم به نه ګټي. مسلمانانو غم دې سره دی چې سعودي عرب کې مسافري ښه کېږي که په دوبۍ کې ښه کېږي او که نه د انګریزانو په ملکونو کې ښه کېږي. مسلمانانو غټ غم دې سره دی چې جیداد واخلم او په هغې باندې یو غټ کور جوړ کړم. مسلمانانو غټ غم دا دی چې چېرته دوه درې څلور ودونه مې وکړی. مسلمانانو غم دا دی چې ښه ډوډۍ به څنګه خورم. مسلمانانو غم دې سره دی چې مسلمان به څنګه کمزوری کوم، مسلمان ته به نقصان څنګه رسوم، مسلمان باندې به څنګه د کفر ټاپه لګوم، مسلمان به څنګه وژنم. دا خو موږ دې سوچ کې یو خو زموږ دشمنان ګوره وده نه دي، زموږ دشمنان وده نه دي. دا هغه وخت نه شروع شوې ده او د دې وخته پورې او د قیامته پورې الله په قرآن کې دا فیصله بیان کړې ده موږ ته ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ای پیغمبره دوی تا نه یهود و نصارا تا نه چرته هم نه راضي کېږي. واضح خبره
لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. الله وی وستاسو ګوره سخت دشمنان هغه یهود دي او دا مشرکان دي. او موږ بیا هم ځان په زور غافله کړی لکه موږ چې د څه نه خبر نه یو. دا وخت د یو کېدو دی د مؤمنانو، او دا وخت د دې دی چې موږ اختلافات پرېږدو. دا د پلاني ملک دی او دا د پلاني قوم دی او د پلاني جبې والا دی او دا تور رنګ والا دی او دا سپین رنګ والا دی او دا پلاني مذهب والا دی او دا حنفي دی او دا شافعي دی او دا مالکي دی او دا حنبلي دی او دا غیر مقلد دی او دا سلفي دی. دا قصې پرېښوده پکار دی او ټولو مؤمنانو له یو موټی کېده پکار دي. ځکه چې کله م هغوی موقع مومي نو موږ به ختموي، چېرته به په دې ځای کې نه پرېوځي چې دا دوی چې غلي ناست دي نو زموږ نه راضي دي، ناچېرته هم زموږ نه راضي کېږي. او چې کله راضي کېدو نو په یو شرط به راضي کېږي، الله ذکر کړی دغه څه دی چې کله موږ د هغوی دین ته واوړېدو والعیاذ بالله بیا به راضي کېږي. او چې کله دې ولیدو یهود و نصارا او هندوان او سیکان او مشرکان چې مؤمنانو ته خندل را خندل نو پوه شي چې یا خو یې پې وس نه رسي او یا یې نوی څه ګیم شروع کړی دی، خو راضي کېږي نه د مؤمنانو نه. دا به چې ته په زړه کې نه راولي چې زموږ نه راضي شوي دي یا ملګري دي. که چې ته ملګري هغه به ظاهري ملګري، خو په باطن کې د ګوتې چیچي موږ ته چې کله به دا خلک موږ ختمو. الله سبحانه وتعالی په مؤمنانو کې اتفاق او اتحاد راولي. والله سبحانه وتعالی دې موږ ټول د دین دي دشمنانو ته یو موټی کړي. او څوک چې مسلمانان خرابول غواړي او مسلمانان وجل غواړي رب العالمین دې نیست او نابود کړي. والله سبحانه وتعالی داسې تباه او برباد کړي لکه څنګه چې د ابرهه هغه ملګري او ابرهه یې لکه څنګه چې هغه یې تباه کړی و. ومه فایده او خبره په دې واقعه کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا صبر، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ناشنا صبر. بار بار دې خبرې ته ما اشاره کړې ده د سیرت په درسونو کې چې څومره صابر انسان دی. هماغه دا خبره کړې ده چې په سخته پسې څه راځي؟ راحت راځي. دا په حدیث کې دا خبره راغلې چې وړوکی و، یتیم و، او د هغه وخت نه په هغه باندې دا مسلې راغلي دي. د مور د خېټې نه چې راوتې دی هغه ته مسلې دي. او د اخري ساوتو پورې چې کله ګوته اوچته کړه او دی ووایي چې یالله هغه اوچتو خلکو ملګرتیا مې په کار ده، هلته مې ورسوه چې هغه په جنت کې. نو عایشه رضی الله عنها ووایي دا ګوتې نیولې وه، د لاس یې اوچت کړی و، د لاس یې م راولید، دا ګوته یې م راولید. د دغه وخته پورې دغه جسم په ارام شوی نه دی. او ځکه تاسو به واورئ انشاءالله چې کله موږ واقعه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا نه د رخصتیو بیانو نو په هغه ټیم کې به یې لور راله او دې پلار ته چې وکتو چې په مخ باندې ټوکې اچولی دی تکلیف د لاسه، او خواته به ورته څوک ودرېدی نه شو، د ګرمایش د لاسه دومره د هغه د جسم نه تپ راتو ګرم، او د ډېرې سختې نه مې په لوښي کې لاس و بیا به په مخ باندې راښکو، لوښي کې اوبه. نو بچی کله د پلار سخته لیدی شي او بیا لور بلکل د پلار سخته نشي لیدی، لور په پلار بیا ډېره مینې. نو هغې چغې کړه وا کربه ابتا، هلې وایي زما په پلار باندې سخته ده. رسول سلم ځان ته رانږدې کړه ورته یې وویل لور وایي لیس علی ابیکي کرب بعد اليوم، د نن نه بعد به ستا په پلار باندې هېڅ سخته نه راشي. او د هغه ورځې نه دې هغه سختې لیدې چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړو. ما ته اوس هغه واقعه بیان کړې وه چې یو کس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مخ له خاورې راواچولې او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ږیره کې خاورې پرتې او کور ته راننوتو. فاطمه رضی الله عنها ولید رامنډې کړې، هلې وایي زما پلار باندې چا ګزار کړی دی. او هغه ویښتې تې هغه ویښتو کې وله ګوتې وویلې، هغه خاوره یې تې پاکه کړه. د هغه ورځې نه دې د خپل پلار په سختو کې لیدو، او د دغه وخته پورې چې کله د هغه نه ساه ووتو، د آخري وخته پورې دې عظیم انسان او دې اوچت انسان ناشنا صبر کړی دی، او ناشنا د صبر درس یې موږ له راکړی دی چې په تاسو به قسمه قسم حالات راځي، خو تاسو به په هر ځای کې صبر او صبر کوئ. او یا کسان
ملګري شهیدان کیږي. دغه مصیبت او دغه غم لا کم شوی نه دی چې لس ملګري ته به بل ځای کې شهیدان کیږي. هغه غم لا کم شوی نه دی او یا ملګري ته نور شهیدان کیږي. د یو مسلې نه وځه به بل کې ورننوځه، خو هر ځای کې هغه صبر کړی. اتمه فایده د دې واقعې نه هغه دا چې د دعا څومره اهمیت دی. په هر ځای کې الله ته واپسي کولو ته ضرورت دی. او دا واقع دا فایده موږ د کوم ځای نه واخیسته چې دعا ته ضرورت دی؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوه میاشت جل وکړو، یوه میاشت هغوی ته خیرې کولې او دقه شان هغوی هم دعاګانې غوښتې، هغه قاریان او هغه علماو چې الله زموږ دا خبره ورسوه چا ته؟ زموږ دا خبره ورسوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته. الله ایتونه نازل کړو وایي ستاسو هغه ملګري خو وایي چې بلغوا قومنا انا لقینا ربنا فرضي عنا ورضینا عنه. زموږ قوم ته ووایي چې موږ د الله سره ملو شوي یو، الله رانه راضي شوی دی او موږ د هغه نه راضي. دا بلکل داسې واقعه ده لکه صاحب یاسین چې کوم دی، سورت یاسین کې چې هغه واقعه ده، الله یو قوم ته 3 پیغمبران لیکلي. د اولني ونه منله، دویم د دویم ونه منله، 3. الله وی پیغمبران لګیا و هغوی ته دعوت کو او دوی نه منله، ورته ویې موږ تاسو چې راغلي موږ سپیره شوي یو، ستاسو د لاسه دا وشو دا وشو. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. الله وی د ښار دغه کوسر نه یو سړي را منډه واله را روان. د مؤمن د دې دین سره دومره غمي لکه څنګه چې موږ په دنیا پسې منډې وو، د کوم ځای نه کوم ځای ته څومره اوږده منډه موږ وو، او نه داسې منډه چې ستړي کېږو پکې هم نه او نه کمزوري کېږو. خو د مؤمن سوچ د خپل دین سره دی اوس من اقصى المدینه د ښار دغه کوسر نه روان دی منډې وایي. قصه وایي ګوره مؤمن دی که نه. یا قوم اتبعوا المرسلین. د دغه پیغمبرانو خبره ومنئ ویله چې لګیا تاسو دعوت کوي. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. ومنئ د دوی خبره دنیا د نم نه غواړي، سمزدوري د نم نه غواړي. وهم مهتدون او دوی ښه په هدایت باندې دي، پیغمبران دي د الله له طرف نه راغلي. بیا خپل دعوت شروع کړو. ټول قوم دی ګوره، ښه ټول قوم او د یو مؤمن راغی د پیغمبرانو ملګرتیا وکړه. پیغمبرانو چې ولیدو تعجب یې وکړو چې هر څه ناشنا سړی چې په ټول قوم کې یو سړی زموږ ملګرتیا کې هم ټول قوم ته ولاړ دی. ورته یې وویل ښه صفا وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. زه به څنګه د هغه الله بندګي نه کومه چې زه یې پیدا کړی یم. تاسو قمقلان نه زه یې پیدا کړی یم نو زه به د هغه بندګي نه کوم. دعوت یې شروع کړو او واپسین بیا دغه رب ته ده. أأتخذ من دونه آلهة. د هغه رب نه علاوه ځان له نور معبودان جوړ کړمه. حقیقت یې ورته ووایي څه ناشنا. إن يردني الرحمن بضر. که چېرته دغه رحمان ذات په ما باندې څه سخت راولي لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. نو دوی بیا زما سفارش هم نشي کولی، نه ما بچ کولی شي د الله نه. الله اکبر. ما که یو سړی سوال وکړي چې واقع د اویا صحابه کرامو د شهادت ورته د یاسین والا تذکره کې دیم دعیو که نه دعوت یې کوه یو شان دي. هغو څه دعیانو دعوت یې کوه که ده څه کوه تم دعوت کوه. یوه لارې وه، لار د دوی یوه وه. دی ورته ووایي څنګه زه د دغه د دې ستاسو د دې معبودانو د باطلو معبودانو بندګي وکړم. إني إذا لفي ضلال مبين.
بیا خو به زه په ښکاره ګمراهۍ کې یم چې هغه رب پرېږدمه چې زه یې پیدا کړی یم او ستاسو دې بوتانو ته پرېوځم ښه صفا اعلان یې ورته وکړو الله دې داسې غیرت موږ ته هم نصیب کړي وی واورئ إني آمنت بربكم فاسمعون یقینا ما ایمان راوړی دی ستاسو په رب باندې فاسمعون نو دا خبره ښه واورئ واورئ او ښه صفای واورئ چې ستاسو په رب ایمان راوړی تعبیر ته ګورئ اني آمنت بربکم یعنی ستاسو په رب ایمان دغه ستاسو رب دی و تاسو پراته نور ہوتے قوم پہ حمله کړو وی وو خو سبل شانی وو بعضو مفسرین لیکلي دي کلمې ترې ووتې او په دې سینه ورته څه ولاړو څه ورته په دې سر باندې ختلي او بعضو له دا کاڼي اوچت کړو دې سر لرې راواچول نو وی دا دماغ ته بهر ته راووتو او بے کوئی ته گزار کو ټوکړي ټوکړي کو گزار کو الله وی څنګه چې دوی مړ کو او دغه نه سوته قیل ادخل الجنه الله وتوي زبس نه وځي جنت ته درځي پوری سخت وا سید چې دې سختو کې صبر کول ګران کار دی خو چې الله تعالی صبر ورکي قیل ادخل الجنه الله تربنه وتوي جنت ته نه وځي مؤمن دی ګور بیا خیر خو دی دا باز بلی دیندارو خلقو بوری خان دیروی دوی زمان نسه غواری زرت هم کنه دوی ستا دا پر جنت غواری مالا دا علماء یو خود دوی نتنگ شو آخر دوی سه غواری دوی غواری تر جهنم نبچی دا علماء آخر زمان نسه غواری دوی غواری چه اللہ دا نرازیش مالا دا درسونه و دا بیانونه و دا تبلیغ و دا دعوت و دا سقیسی دی قصه ټوله دا د غواړي چې ته الله ته نږدې شي دا زه درته درسونه کوم او زما به څه درسونه وي زما به څه دعوتي خټک خطا کوشش کوم زه دا هم کولی شم چې دا هر څه پرېږدم او د خپل ژوند نه مزې واخلم خو دا ټول محنت او کوشش چې موږ کوو دا د دې دپاره کوو که چېرته الله دا قوم وبخي دا ټول محنت او کوشش دې لپاره نه ما تاسو نه څه غوښتلي دي او نه ماله څه راکوئ او نه دې الله هغه وخت راولي چې زه د دین د بیانولو دپاره ستاسو نه څه غواړم یو سړی تپوس وکړي چې دا ستا څه قیسه روانه ده او دا درسونه او دا دا دي او دا دا دي او راشه درس له او راشه بیان واوره زما به ورور ګورې څه شخصي مسله نشتي زه خو دا غواړم چې الله زما نه راضي شي او دا غواړم چې الله تا نه راضي شي بس لنډ دقه غواړم اوس د هغې نه بعد بیا ستا خپله مرضي ده که په دې راځي په دې بیه باندې او په دې تجارت باندې جو راځه او که نه راځي جو خپله مرضي دي ده اوس مؤمن خیرخوا دی دی مړ کو ښه کلمې وله راوویستې دماغ یې وله وبهول ټوکړې ټوکړې کو او په دې باندې زړه یخ نه شو کوی ته یې ګزار کو الله ورته څه وایي چېرته لاړ شه جنت ته لاړ شه ما تاسو ته وایي چې دوی د واقعي یو شان دي هغه هم چېرته لاړو هم جنت ته لاړو دیم جنت ته لاړ سی وي نو اوس دا احوال خو الله ته معلوم دي د هغه قوم خبره پیغمبر ته چا راورسوله الله ورته وکړه وي هغه ملګرو خو دې دا خبره کړې ده چې زموږ دې پیغمبر ته دا خبره ورسوله الله اکبر دا هغوی به د دې مرګ په وخت کې څه په زړه باندې دغه و چې یاره پیغمبر کم څه کم خبر ووایه نو چې موږ مړه شو الله اکبر الله دې داسې دینداري موږ ته نصیب کړي یعنې په زړه کې د هغوی دا خبره تېرېده و الله ته ویل ویه پیغمبر به خبر کړي چې دوی ژوند نور ختم شوی او دوی په دې باندې سفر ختم شو او خپل کاری کوو خو دوی سره غدر او خیانت وکړو الله مقشن خبر را ورسول دی مؤمن څه خبره کړې و الله یې بیانوي قیل ادخل الجنه
الله له طرف نه ورته وویل شو جنت ته ننوځه نو ده څه ووي قال يا ليت قومي يعلمون ارمان چې وي زما قوم ته هم پته لګېدلی وي بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين چې زما دې قوم ته دې خبرې پته لګېدلی وي چې وګوره د حق توحید د لاسه الله زه وبخلمه کومې د لاسه چې تاسو مړ کړمه حق توحید د لاسه الله ماله عزت راکړو ماله مېلمستیا په جنت کې زما مېلمستیا وکړه د دې د لاسه ماله عزتونه راکړو مړ لیو په برزخ کې د قوم خیر خواهي کوي وره دا مؤمن دی مؤمن همیشه دې کوشش کوي چې د مسلمانان به څنګه الله ته نږدې کړي ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دې ملګرو ته د دین دا مسلې ښووې یو پیر یې ورته دا ووایي هغوی به په دې ونو کې دا قلم کو که نه وایي دا مه کوئ دې ته څه ضرورت دی صحابه کرام ناشنا خلک هغوی یا رسول الله نه به یې کوو ته به مې کوو تپوس یې به کوم ونه کړو چې ولې هغه کله کجورې ښه ونه شوې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره څه وه کمزورې وه دنیوي خبره غلی غلی ناسو ټول درانه خلکو د حیا د لاسه څه ویلی هم نه شو رسول صلی الله علیه وسلم ورته څنګه کجورې وي یا رسول الله دې کله لږې شوي دي رسول صلی الله علیه وسلم ورته سیده انتم اعلموا بامور دنیاکم په دنیا تاسو ښه پوهېږئ نو بیا دننه به ما ته به کوم څه مه وایئ مو خو د آخرت په مسلو وی پوهېږو مؤمن خیرخواه دی ستا د دین او په دنیا باندې خو تم دومره غټ پوهېږي چې موږ ته پته ده سم انجینیر او ډاکټر یې په دنیا کې نو په دنیا باندې موږ څه پوه کوو خو چې یو سړی دې په دین پوه کوي نو د شکر ادا کوه د شکریه ادا کوه چې په دې پرفتن دور کې د فتنو پرې دور کې یو سړی ستا لاس نیسي او د الله طرف ته دې روانوي د ده نه چې ته اوچت انسان تاسو لیدلی یو سړی ستا لاس نیسي او د جنت دروازې له دې بوځي څومره په تا مین دی یو سړی ستا لاس نیسي د الله طرف ته دې روانوي څومره په تا باندې مین دی څو فایدې شو اته نهمه فایده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشریت ثابت شو د دې واقعې نه او د رجیع د واقعې نه او دا ثابت شو چې د پیغمبر سره علم الغیب نشته هلته چې لس کسان بوتلو دلته او یا بوتلو هغه شهیدان او دام شهیدان او که چېرته پیغمبر ته پته وي چې شهیدان کوي نو به یې لیږل نه یې لیږل سبحان الله په دې خپلو ملګرو ډېر مینو ویلي وګورئ تجربه یې ګوره څومره وه واني اخاف علیهم اهل نجد عامر وي ته خو دا کسان زما نه بوځي خو دا نجد والا ما ته څه ښه نه ښکاري او ته نه وي زما په حفاظت کې ولاړ شي خو هغوی غدر او خیانت وکړو دا واضح دلیل دی د دې نه بل واضح دلیل موږ څه پیش کړو په دې خبره باندې چې پیغمبر سره علم الغیب نه و چې ورسره علم الغیب وي او دا ورته پته لري چې اویا کسان به وجلی کېږي او غدر او خیانت ورسره کوي او بیا هم لیږي نو بیا خو د خپلو ملګرو سره ظلم کړی ورته پته نه وه نه ورته د رجیع د واقعې پته وه نه ورته دا پته وه چې په احد کې به زما تره شهید کېږي عبدالله بن جحش د رسول صلی په خپلوانو کې او دی به شهید کېږي او داسې نور قیمتي ملګري دي هېڅ ورته پته نه وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره علم الغیب نشته خو واضح اعلان د الله د طرف نه د پیغمبر په ژبه قل اوایه پیغمبر دې خلکو ته لا املک لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله پیغمبر اوایه دې خلکو ته چې زما په لاس کې نفع او نقصان زما د خپل ځان دپاره نشته ابا چغې وی یا رسول الله راکه د خپلو خزانو له ماله او د هغه په لاس کې د خپل ځان دپاره څه نشته او ته دې د خزانو ورته وایې خزانو نه مال راکه څومره زیاتې کې
او بيدا ولو كنت اعلم الغيب و پیغمبر دي خلقو دا کچت زپو يدي په غیب باندې پته نشته یاره چې دا بریلیانو دا صوفیانو دا خلق به دا قرآن نه وایي نو ګورئ دوی بل څه قرآن دی خو د هغه دي صم بکم عمي فهم لا يعقلون هم دغه قرآن وایي خو ړانده دي کاڼه دي چاړاګان دي اوس دا آیت په قرآن کې دی ولو كنت أعلم الغيب كشرت مات معلوم ويسا غيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء هو پیغمبر دي خلقو تا كشرت ما سر غيب وي نو ما تبا چرتم نقصان نوير رسيد دي زكي پیغمبر تبا دماغ كنا پتا ويجي ديزي نقصان دي نبت لالتي نبي ملگري لگري لاستكثرت من الخير او ما بم خير خډیر کړي خو هیڅ پته وته نه لسمه فائدو د اخرنی ذکر کو د دین دا واضح شو چې د مسلمان په وګو باندې او ذمہواری ده که هر حال او حالت باندې راځي خو دغه ذمہواری به پوره کې اوس دا اویا کسان ولې روان دي هلته د دین د دعوت لپاره وګو یو ذمہواري ده بچي هم پرېښودي ښځه یې شاته پرېښوده په مدینه کې خپل جایدادونه هم پرېښودي خپل ځمکې هم پرېښودي او هغه یې بلکل پرېښودي خو ذمہواري د دین یې پرېښودې ده نه یې ده پرېښودي زما او ستا په وګو باندې یو ذمہواري ده د الله بندګي کول او د دې بندګي طریقه ازده کول او خلکو ته خو د زما او ستا په وګو باندې ذمہواري ده ګورې دا به د کچه خبرو د لپاره نه پرېږدي دا بعض راشي داسې عذرونه بیانوي د دینداري نه کولو دپاره چې هغه زه چې اورم ماله حیا راشي چې یاره د الله به څه وایي ګوره د الله نه حیا هم نشته که چې الله به ګوره څه وایي هغه صحابي واقع تاسو ته معلومه ده جابر رضی الله عنه روایت چې چې یو صحابي پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې په چوکیداري لګولی په یو سفر کې او هغه د شپې مونځ کو او سورة الکهف وي او دشمن پې حمله وکړه او په غشو باندې وویشتو او د هغه نه د وینې روانې وي او روانې وي او په غشو باندې ویشتو هغه په څه طریقه هغه مونځ پوره کړو خپل ملګری راپاسه ملګري ورته وي د الله بنده نو مونځ ولې مات کړی وایي ما له حیا راتله وایي ما چې الله به اوس وایي چې د یو څو غشو لپاره یې مونځ مات کړو داسې دینداري د خپل پالتو عذرونه د دیندارۍ نه کولو لپاره چې بیانې ته له حیا نه درځي د الله نه زما او ستا په اوږو یو ذمہواري ده هغه ذمہواري پوره کول غواړي الله سبحانه تعالی دغه ذمہواري د پوره کولو موږ له طاقت راکړي د دې سره د غم نه ډکه واقعه مې اختتام ته ورسېده